چې ونه و یو ځنګل ته نږدې یو کلی و چې د هغه کلي نوم بنارس و. په هغه کلي کې د جک په نوم یو کوچنی اوسېده. جک به همیشه خفه و ځکه چې ده ملګري نه درلودله. په هغه کلي کې داسې څوک نه و چې د جک د ساعتو سره تېر سوی وای. د جک مور چې به کله د کور دپاره سودا راوړه جک به هم ورسره تلی. بیا هم جک هېڅ خوشحاله نه و. د جک مور به هم حیرانه وه چې څنګه جک خوشحاله کړي. بیا یوه ورځ د جک مور تللې وه چې د کور دپاره سودا راوړي خو جک نه و ورسره تللی. نو په دې خاطر د جک پلار په جک ته زیات غوسه شو او زیاتې خبرې یې ورته وکړې. جک خپل د پلار خبرې ونه سوې زغملی نو د کور څخه بهر ووتی. جک بې له کومه فکره څخه د ځنګل پر خوا روان شو. دی نه و خبر چې ژوند به یې بدل شي. بالاخره جک و ځنګل ته راورسېږي. جک ګوري چې یوه ځاله د درخته لاندې رالوېدلې وي. جک هڅه وکړه چې هغه ځای ته تاوان ورسوي خو په دې وخت کې یو هوښیاره ګیدړه جک وویني او بیا ګیدړه په منډه د جک خواته راسي. ګیدړ هم په ځغاسته راورسېږي د جک خواته. کوچنی دې ته ضرر مه رسوه ځکه چې دا د راج هګۍ دی. په دې ته ضرر ورسوه نو انسانیت ته به ضرر ورسوي ځکه چې په دې کې د راج بچیان دي. سمه ده ګیدړه ده. د نن څخه وروسته به زه هېڅ حیوان په هګیو او ځالو ته ضرر ونه رسوم. ما هېڅ ملګری نه درلودی نو ځکه به درد کې وم په ځالې ته رالمه چې تاوان ور رسوم. آیا ګیدړه ته زما ملګري کېږي؟ سمه ده نن څه ورځ زه ستا ملګری یم ځکه زه هم هېڅ ملګری نه لرم. ستا نوم څه دی؟ زما نوم ګیدړه ده. ګیدړه جانې زما نوم جک دی. د نن څخه وروسته به زه ستا سره لوبې کوم. تر هغه مهاله به ما او تا نه ځو چې راج رانه شي او خپل هګۍ ساتنه ونه کړي. د هګۍ به پورته کړي بیا به ما او تا ولاړ شو ځکه چې دلته یو څوک ضرر ونه رسوي. سمه ده جک جان چې د هغه مهاله راج راځي ما او تا به د هګیو ساتنه وکړو. د یو څه انتظار وروسته راج راورسېږي. ګوري چې ځاله یې د درخته لاندې رالوېدلې وي. بیا راج راسي هلته کښېني ورته. بیا ګیدړه جک راج ته معرفي کړي. راج د جک او ګیدړ دا څخه ډېره مننه وکړي. نن دا اوس نو چې موږ څه په کار دی چې په راتلونکي کې راج سره څه کېږي چې په نن ورځ کې تاسو ته وښیو.